دا د سیما قصه ده چې د عمر نه 15 کلنه ده خو د قد نه بالکل د 10 کالو ماشوم ښکار کېده. سیما چې په اول ورځ کالج ته لاړه نو خلکو پسې ټوکې او مسخرې شروع کړې. یا لکه دا ماشومه څوک نه سلی ته ولسوي یا داسې ماشومان مړه ولې سانسره بچی homework دیسری ABCD 1 2 3. خو تاسو ته پته ده چې سیما څه وویل. هغې ورته په غوسه کې وویل تاسو هر څومره چې خندل غواړئ وخندئ، د ریزلټ په ورځ به انشاءالله ستاسو خندا بنده کړم. نو اوس سوچ وکړئ چې یوه وړه جینۍ چې ټول پسې مسخرې او ټوکې کوي همهغه جینۍ به یوه ورځ په لوی موټر کې راځي او د ټولو مخې ته به سټایل وهي. خو په دې کهانۍ کې به داسې وخت هم راشي چې سیما او د هغې مور او پلار به د ډېر غربت د وجې نه سړک ته راشي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې دا وړه سایز جینۍ سیما څنګه پول پاور شوله. د پخوا زمانې قصه ده. په یو وړوکي کلي کې به ښځه او خاوند اوسېدل چې د سړي نوم ګلنواز و او د هغې د ښځې نوم صفیه و. د دوی یوه لور هم وه چې د هغې نوم سیما و. سیما خو نور ډیره زیاته ښایسته وه خو د قد نه لږه نه وه، ښه ډیره زیاته وړه وه او خلکو به پسې هر وخت ټوکې او مسخرې کولې. الا د خو لنډې ترور ده، الا د خو لنډې ترور ده. صفیه د خپل مور او پلار ګلنواز او د صفیه سره په یو وړوکي کور کې اوسېدله. سیما د تعلیم سره ډیره زیاته مینه وه او د وړوکوالي نه یې دا ارمان و چې هغه یوه لوی ټیچره جوړه شي. یوه ورځ سیما خپل پلار ته وویل ابو جان او امی جان زه غواړم چې په ښار کې د BEd دپاره کالج کې داخله والم، نو مهرباني وکړئ زما دا داخله وکړئ. د ښار کالج کې لوري تا ته د خپل حالت پته نه لګي موږ څومره غریبانان یو، ډېر په سختۍ سره تا باندې دې ځای پورې سبق ووایي. اوس نور موږ نشو کولی بچي چې ستا نورې داخلي وکړو. دا زموږ د بس نه بهر خبره ده بچي. ابو جان تاسو ته پته نه لګي زما د ماشومتوبه دا ارمان او دا خواب دی چې زه یو ټیچره جوړه شم. زه غواړم خپل خواب پوره کړم. سیما لورې ته ولې نه پوهېږې ستا د دې وړوکي قد د وجې خلکو څومره ستا پسې ملنډې وهلي دي، تا پسې یې ټوکې مسخرې کړي دي. اوس که ښار ته لاړه شي او هلته هم درپسې خلک ملنډې وهي او ټوکې کړو بیا. امی جان زه د چا د خبرو هیڅ پروا نه کوم، زه صرف خپل هدف ته پام کوم چې زما سکالرشیپ وشو نو ستاسو ټولې پیسې به واپس درکړم. سیما ډیره جړه او زاری وکړه. مور او پلار یې په اخره کې رضا شو او پلار یې وویل ټیک ده بچي ته خپل تعلیم پوره کړه، زه به د کلي سیټ طارق خان نه پیسې قرض کړم. ګلنواز د کور کاغذونه د طارق خان سره کېښودل او قرض پیسې ترې واغستلې او د سیما داخله یې د ښار په کالج کې وکړله. خو کله چې سیما په اولنۍ ورځ کالج ته تله نو هغه ډیره زیاته یریدله خو ځان ته یې وویل سیما مې ویریږه صرف خپل ټارګټ ته پام وکړه. او کله چې هغې د کلاس روم دروازه کولاو کړله ټولو کلاس پیلو یې هغې ته وکتل او ډېر زیات حیران شو. یو هلک پکې په تیز اواز سره وویل یا لکه منېټه ده د چا وړه خوب کلاس ته راغلې ده دا نرسرۍ ته بوځول شه. ستا لنچ بوکس چېرته دی بچي؟ چاکلیټ دې راوړي دي؟ یوې جینۍ د هغې په سر لاس کېښودو او ویې ویل بیا تحفظ نمبر ووایه. سیما ډیره غوسه شوه او ویې ویلې زه ستاسو نوې کلاس فیلو یم، ما نوې داخله اخیستې د BEd کې. یوه لهجه ټول کلاس خاموشه شو او بیا ټولو اچانک وویلو او ټولو هغې پسې ټوکې او مسخرې شروع کړلې. خو سیما د چا خبرو ته پام نه کولو او خپلې کورسۍ طرف ته روانه شوله. سیما په کورسۍ باندې د کېناستلو کوشش وکړو خو هغه نه شوه کېناستلی. کله به چې کورسۍ ته ختله نو واپس به راغورځېدله. هغې ډېر کوششونه وکړل خو کورسۍ ته به نه شوه ختلی او واپس به راغورځېدله. شاته نه یو هلک اواز وکړو او ویې ویل یاله کارونه فونرولې دا خو څه بل څه مفلوک راغلی د کلاس ته. ټول کلاس والا وخندل او سیما ډیره زیاته خفه شوله. په اخره کې سیما غوسه شوله او خپل پرس یې ځان ته کېښودو، وپېدرېده او بیا په کورسۍ باندې کېناستله. همهغه وخت ټیچره راغله او ویې ویل تاسو ټول هوسهان دی خو کله چې ریزلټ راشي که نه نو ستاسو به اوښکې راوځي بیا به ټول جالۍ. سمدستي ټول کلاس والا خاموشه شو او سیما لږه موسکا وکړله. سیما ښه په مینه سره تعلیم وکړو او 2 کاله تیر شو او سیما BEd مکمل کو خو د هغې سکالرشیپ ریجکټ شو او ونه شو. بل طرف ته ګلنواز سیټ طارق ته لږې لږې پیسې ورکولې. یوه ورځ سیټ طارق راغلی او ګلنواز ته یې وویل ګلنوازه ما ته خونده اوس وخت ټولې 80,000 روپۍ پکار دي. خانجي موږ درله اوس د کمې راوړو 80,000 روپۍ. زه خو هره ورځ 300 روپۍ ګټم او د هغې نه هم 200 تا ته درکړو. خو طارق په غوسه کې د هغې نه کور واغستل او هغې یې ترې وباسل او هغې ټول سړک ته راووتل. دا ټول ستا د وجې شو سیما چې تا ضد نه کو اوس به په خپل کور کې ښه په عزت ناستو. بچي موږ خو د خلکو د خندا کړو، هسې په نوم د تعلیم وکړو، هېڅ دې ترې جوړه نه کړه، کور رانه هم پکې لاړو. ابو جان فکر مه کوئ، ما ته به زر په سرکاري سکول کې نوکري میلو شي، د ده قرض به ټول ورکړو او خپل کور ته به واپس لاړ شو. یو څو ورځې بعد سیما یو انټرویو له لاړه. انټرویو اخیستونکي سیما ته وکتل او په هغې پسې یې وخندل.
بچی مشران ډولېږه دا خو د جاب انټرویو ده. سیما کرسۍ ته وختله او په اعتماد سره یې وویل سر قد وړوکی دی خو کوالیفیکیشن فول سایز دی. ایگزامینر ورته په خندا کې وویل ته په ماشومان سمبالې که ماشومان به تا سمبالئ؟ سر ماشومانو ته به ښودنه کوم ریسلینګ نه کوم. دواړو ایگزامینر یو بل ته وکتل او وی ویل Selected. او سیما ته نوکري میلاو شوه کومه چې د ماشومتوب نه ارمان و. په اوله ورځ باندې چې کله سیما سکول ته لاړه نو ماشومانو چې هغې ته وکتل نو ډېر زیات پسې وخاندل. دا خو خپله ماشومه ښکاري راځه لوبې کوو بیرم. خو چې کله کلاس ته لاړه او په بورډ باندې لیکل کول نو ټولو ماشومانو پسې خنداګانې او مسخرې کولې ځکه چې هغه بلیک بورډ ته نه رسېدله. هغې ځان ته پړوۍ ایښودې وه او په هغې به یې لیکل کول او کله به یې ځان ته ټیبل کېښودو او په هغې به ودرېده او لیکل به یې کول. یوه ورځ د سکول پرنسپله کلاس ته راغله او ټول کلاس ته یې وویل بچو د دې میډم قدر وکړئ ته ډېر قد وړوکی دي خو عقل نه دا ډېره قابله میډم ده دې نه سبق زده کړې. سیما به ماشومانو ته ډېر په مینه سبق ښودلو. ماشومانو به په شیرو کې په سیما پسې ټوکې او مسخرې کولې خو ورو ورو د هغې د مینې او د محبت نه متاثره شول. څو میاشتې بعد سیما په خپل تنخوا باندې یو لوی کور واغستلو. یوه ورځ هم هغه خلک چې په سیما پسې به یې ټوکې او ملنډې کولې هغه خلک په سړک باندې روان وو چې سیما د یو ښایسته تور موټر نه راکوزه شوله. یاده کرورا دا موټر مې دی که دا ډرایور وړوکی دی. موټر لوی دی او سوچ د هغې نه هم لوی دی. اوهو اوس خو زه ټیچره یم تاسو ټول خو زما شاګردان کیږئ. هغه خلک شرمنده شو سرونه یې ښکته کړل او روان شول. یوه ورځ په سکول کې پروګرام و. سیما سټیج ته راله او وی ویل بچو زما قد وړوکی دی خو زما خوبونه لوی وو. خلکو په ما پسې ملنډې وهلې خو ما هیڅکله همت نه دی بیرلی. زما مور او پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي. تاسو ټول چې هر څه لرئ خو د وخت قدر وکړئ که نه نو وروسته به پښیمانه یې. کله چې ماشومانو د سیما میډم دا خبرې واورېدلې نو د ټولو ماشومانو سترګې د اوښکو نه ډکې شولې او ټول حال د شور او د لاسونو د پړکېدو نه ډک شو. نو دا کهاني موږ ته دا سبق راکوي چې قد نه همت لوی پکار دی. که قد وړوکی وي همت او حوصله لوی وي نو انسان هره ټوکه په کامیابۍ بدلولی شي. ستاسو هم دا قسمه کهانیانې خوښې وي نو زموږ د ټیک ټاک پیج ورسره فالو کړئ او یوټیوب چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ.